تاسو چې کله کسټمر اکاونټ ته کیشن وکئ نو بیا به د هغوی دپاره امتیاز طریقه دا وي چې منی ټرانسفر سینډ به کلیک کئ. دغه چې کلیک کئ نو د هغه نه پس به بیا ویلټ ټو CNIC دا به کلیک کئ. تاسو چې دا کلیک کئ نو سینډر به هغه کسټمر وي چې کوم له تاسو اکاونټ کولاو کړی نو د هغه اکاونټ CNIC نمبر به په دې کې چې کوم دی تاسو واچوئ او د سینډر د موبایل نمبر به په دې کې واچوئ. دریم نمبر به کلیک کئ. تاسو به بیا په دغه کې چې کوم دی په 1 نمبر الپا ویلټ کلیک کئ. نو په دې څلورم نمبر کې به تاسو بیا چې کوم دی د رسیور نمبر CNIC نمبر واچوئ. د بل خوا به د رسیور د موبایل نمبر واچوئ. دینه لاندې به بیا تاسو اماونټ دغه کئ 25,000 یا څومره لیږي. نو ما سره خو په ټیبلټ کې دومره بیلنس نشته، البته 28,000 دی. ستاسو د طریقه کار دپاره چې کوم دی دا ویډیو جوړه کړو. دې کې چې بیا تاسو هر یو کلیک کئ نو څه دغه نه لري، هر یو پکې تاسو کلیک کولی شئ. دا به بیا پراسس کئ. دا چې کله تاسو پراسس کئ نو خپل د ډیوایس پین چې کوم دی دې ته ورکئ، صحیح پین دې ته ورکئ. نو دا بیا مخکې چې کوم دی نو پراسس کئ. دا چې مخکې پراسس کئ نو تاسو وینئ د ایجنټ کمیشن چې کوم دی 130 روپۍ دی او کسټمر چارجز چې کوم دی 440 روپۍ دی. نو دا مخکې پراسس کئ او د سینډر نه چې کوم دی کوم کسټمر ته چې تاسو اکاونټ کولاو کړی د هغوی نه بایومیټرک وکئ. کله چې تاسو د کسټمر نه بایومیټرک وکئ نو دا به مخکې چې کوم دی لاړ شي، ستاسو ټرانزیکشن به بیا په کامیابۍ سره وشي. دغه د امتیاز طریقه